دوې سیمې دي چې هغه په انارو کې ډېر شهرت لري او مشهوره دي. یوه لکه ارغنداب. دلته چې دي دلته باغچې په زرو دي. بعدا موږ زور و چې هر څونه انار مو په باغچو کې په درختو کې موږ زور و چې په یوه ورځ یې راوشي کړو، په یوه ورځ یې خرا کړو. سلامونه، احترامات خوږو لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. خوږو لیدونکو، نن راغلي یو یوه په زړه پورې او یوه خوږه خپرونه تاسو ته وړاندې کوو. تاسو به د کندهار د انارو په اړه اورېدلي چې نړیوال شهرت لري. افغانستان ماشاءالله په هر ولایت کې بهترینې میوې سته او دغه انار په نورو ولایتونو کې هم سته، خو د کندهار انار ډېر مشهوره دي. د کندهار کې دوې سیمې دي چې هغه په انارو کې ډېر شهرت لري او مشهوره دي. یوه لکه ارغنداب، هغه لومړنی درجه ځای دی چې په ارغنداب کې د انارو باغچې هلته ډېرې زیاتې دي. دویمه درجه کې بیا ژړۍ ولسوالۍ دغه د سنځري کلی چې دی، دغه سیمه چې ده دلته د انارو باغچې ډېرې دي. نو په باغچو کې خو بیا د خیال او هغه د ناز انار دلته دي او د انارو د شیرو وخت چې دی هغه د میزان د 15 څخه د انارو شکول شروع کیږي، بیا دغه پیکیږي. د دې ځای څخه خپله په افغانستان کې هم استفاده کیږي او د دې ځای بیا ځي نورو هیوادونو ته چې په زرهاو ټنه هر کال افغانستان صادرات لري د انارو. نو دغه د میزان د 15 شیرو در اقرب تر میاشتې تر ختمېدو پورې انار هم د باغچو څخه ټولیږي. نن راغلي یو وګورو چې په دې باغچو کې انار څه ډول شکیږي، خپله د کندهار انار تاسو ووینئ په دې باغچو کې او دغه پیکینګ او جوړېدل، دغه ټوله پروسه به نن په خپرونه کې ګورو او تاسو ملتیا کوئ راسره. نن اسماعیل دی، د ژړۍ ولسوالي ده، د سنځري کلی دی، دا باغچه ده. په دا باغچه کې ولاړو. دلته چې دي دلته باغچې په زرو دي. مثال 1200 باغچې دي، هره باغچه 1000 2000 1500 در 3000 پورې درختې سته پکښې کې ولاړې دي. نو هره باغچې چې ودرېږي سږ کال د دې منطقې انار چې دي در نورو منطقو ته ډېر ښه دي، ولې دلته د یو باوړۍ اوبه موبه پیدا کېدلې، نورې منطقې ډېر دغه وه، دلته خلکو خوارۍ ورسره کښلي دي، ډېر ښه انار دي. سږ کال د یو شوقي و، د یو دغه کم پاک دي، شوتای هم نشته.
زرو درختې دي اوس که زر درختې مثال داسې چې زر درختې باغچه یې ورته ودرېږي دا زر درختې باغچه 5,000 6,000 7,000 کریټه بیا باسي دلته په ګاډیو دلته چې په دا 2 میاشتې 3 میاشتې سیزن دی دا 3 میاشتې سیزن دلته ګاډۍ لسې د جزا جز که هره ګاډۍ تقریبا اوس ټیلر دی 2,000 کریټه 1,500 کریټه دغوندې ورلوېږي دا په دغه سنځري کې 4 ګاډۍ 5 ګاډۍ 6 ګاډۍ در 7 در 8 ګاډۍ پورې دا 3 میاشتې مسلسل د جز که وځي دغه کار باندې کېږي یعنې دا پاکستان ته اوړي اوس نو په دې کې بیا داسې شته چې د غمزې د هندوستان دپاره یې هم خلک ډکوي وړي یا کارټنان ورته نیولي یا دغه 2-3 ګاډۍ پر هغه مخ ځي دلته دا هنر خو دغه وتلي دي در حساب دا اوس د پخوا نه دی ګرده دا نوي باغچې دي چې پورته کېږي دلته اوس دا په 100 باغچې دي چې پر اصول نه دي اوس نوي تازه پر اصول کېږي نو دغه د میزان په میاشت کې موږ د غون انار شکو چې د درختې څومره وشکوله میدان ته مو راوړله هغو نه ډکو چرڅونه مو وشکوله یا 100 کریټه 50 کریټه 80 کریټه دا شکو دا ډکو دا په دغه ورځ بالا است نو د میزان میاشت اقرب چې را داخل سو بالا نو بیا کاریګر مثال اوس موږ ډله 12 کاسه ده 12 کاسه مو د باغ ور باغچې ته راچولي انار شکي دا 50 کریټه 80 کریټه دا ډکي وړي چې میزان وتی اقرب را داخل سو بالا نو بیا 50 کاسه 80 کاسه پیدا کو بالا نو باغچو ته راچو بالا نو شکي بالا راوړو خرکوي او دغه میزان میاشت ده دغه د میزان میاشت دا ډیر رنگ ورکوي هغه نور میاشتین شتېدل هغه رنګ نور کوي دغه د میزان میاشت ده دا ډېر رنګ ورکوي او دا د میزان میاشت وتل اقرب سو بله موږ زور و چې هر څونه انار په باغچو کې په درختو کې موږ زور و چې په یوه ورځ یې راوشکو په یوه ورځ یې خراب کړو ولې که بله په درخته کې هم خرابېږي هم چي وي بله موږ زور پر لګو بله راشروع کړو بله خري انار 2 درجې کو په یوه سوه بیا 3 درجې کو په یوه سوه بیا 2 درجې کو یو هغه دو کتاریز یې نه دی دو کتاریز بیا کریټ مثال 2 کتاره خوري 2 کتاره خوري دا موږ دې ته وایي دو کتاریز نه دانې په سر کې خوري نه دانې په پای کې خوري چې 18 دانې سي دا یو ډیزل ډکو او نور ماډل چې سو هغه بیا 2 رقمه دي هغه خطی و هغه نکې سوره سوځلي هغه جلا مارکه ډکو نور صاف شی چې بیا صاف ښایسته شي دي هغه بیا جلا مارکه ډکو دغه رقم یې کو
دی دا خو هغه نه کوي اوس یو ځین دی هغه څه نه کارول چې ولې په هغه ځای کې شي جديدة جدا سرعة شنو الشوكير د تیلو کلونو په پرتله چې هغه اوبه یې درلودې اوبسه وي هغه ښه انار دي او پاتې چې اوبه یې نه درلودې په 100% کې هم اوس 50 د کاره وتلي دي 50 سم دي د پخوا په پرتله هغه د اوبو د وجې نور کوم مشکل نشته هغه د اوبو د وجې دا 50% مو د لاسه ورکړي دي د نورو کلو په پرتله کم تغییر تبدیل نه دي کړي دا یو ټکس لوړ سوی دی د پاکستان ټکس تر په نورو کلو لوړ سوی دی او دا کریه د تیلو په وجه ډېرې لوړې سوي دي کریې لوړې دي د موټرانو چې پخوا په 1,00,000 روپۍ تلي اوس موږ د کندهار څخه تر چمن 2 لکه کالداري ورکوو